د ژمن تلویزیون درنو لیدونکو ډېر خوندور پروګرام و د والي صاحب سره د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان ثاقب صاحب منګل صاحب خپلواک صاحب عابد صاحب زموږ سره وو بانډار مو وکړ یو کم شمېر میلمانه پاتې دي د اختر شپې ورځې دي دوی به هم ځي چېرته کار لري روزګار لري دا پروګرام به رالنډ کړو دلته دغه د څو پلانه ډېره زیاته مننه کوو چې دلته راغلل زموږ سره همکاري وکړه اوس هم راځي سجاد شاه او د سولې پیغام راډیو د نشراتو مدیر او ورسره د جنوب ختیځ زون کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر او د مدتیک مشر سیف الله حیات او ورسره د سولې پیغام راډیو ډېر تکړه همکار عابد صاحب هم د راشي که څه تېر پروګرام کې ډېرې خبرې ورسره ونه کړې دوی درې د راشي وروسته یو بل پروګرام هم د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا لرو چې هغه به مخته یوسو کومو کسانو ته یې هغه کړې ده خیاط صاحب ستړی مه شئ که څه هم د کرونا دریمه څپه ده سلام ژوندی صاحب اختر دې مبارک خدای ستاسو مبارک شه دې له چې ټول درې سره به ښه وای مننه کور ودان او ستا د جوړتیا په هیله د تسبیح لګې داسې کوي نن سبا د دې ډېر سټایل ده دا به بیا که نه وي دلته څنګ کې راسره کېږدم مهم یې دغه ځای کې دي اختر شپې ورځې دي مصروفیتونه زیات دي تېر میلمانه هم زموږ سره و خیاط صاحب تا ته هرکلی وایو د اختر مبارکي زموږ سره تشکر ډېره زیاته مننه اول خو د کوچني اختر مبارکي خپلو ملګرو سجاد شاه صاحب ته او بدران صاحب ته تاسې ته او د تلویزیون ټولو لیدونکو ته خپل د زړه له کومې نیکې سلامونه وایم او تر څنګ د کوچني اختر مبارکي ورته تقدیموم زه هیله لرم چې دغه کوچنی اختر پر هیواد د خوښۍ او د سولې ټغر خپور کړي مننه ته خو وینا مې هم ډېرې اوږدې اوږدې کوې خو هغه زر زر وایه ځوابونه لنډوه حیات صاحب یو ورځ ښه و سیمینار کې و تقریبا 10 دقیقې خبرې وکړې ویلې وروسته وینا ته راځم چې اوس ته مال پیلي ځای هغه لري اوس په دا چل کې هغه زمونږ او د دوی ترمنځ کوم هغه شخصي حالونه دا اوس ټول وایي نو ما ورته ویلې چې ستا دغه لومړۍ خبرې دومره وي د وینا به دې څومره وي نن به خیر دی نن به گزاره وکړه خیاط صاحب خو د خبرې خوږې دي والا دا خبره ده زه په ډېرو پروګرامونو کې راځم هر پروګرام کې زما سره هدف مې دا دی چې خیاط صاحب ډېرې خوږې خبرې لري اړخیزې خبرې لري سجاد شه تا ته هرکلی وایي ډېره مننه ژوندی صاحب تاسې ته او د ژمن راډیو تلویزیون له لارې ټولو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو ته د زړه له تله نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم او د دې سره په څنګ کې د کوچني اختر د رارسېدو په مناسبت ټولو ته ګرمې ګرمې مبارکۍ وړاندې کوم زما هیله دا ده چې دغه اختر د سولې اختر شي او پر ټولو هیوادوالو باندې د سولې او امن تر وزرونو لاندې تېر شي د جامې د چا ډالۍ ده دا که رښتیا ووایم رښتیا ډالۍ ده دا دروغ نشته دي حیات صاحب سپانسر ده د ملګرو لخوا او رښتیا درته وایم مخکې له دې چې خپرونې ته راشو وختي ځای او دی ولاړ و خبرې مو کولې نو خدای شته دغه لباس ډېر زیات خوند راکړ او دی به په دې خپرونه کې وعده کوي چې همداسې یو لباس به پیدا کوي بس زه به کوشش کوم تا ته باندې ماته نو د ژوندي صاحب خو شته همدغه رقم یې د ده خو شته زما نه خو مې په غره وړې وه تا ته او بلفین نوي کال خپرونه کې چې زما به لومړی ځل هم وي ژوندی صاحب چې زه دغه غاړه چې جوړه وي داسې لباس اغوندم یعنې تر دې شپې ما نه زما هم لومړی ځل وخت په کریا مې راوړې وه صفا خبره خوند کړي ځکه چې نه ما ته خوند نه راکوي کریا هم پیدا کېږي نه خو بل چا نه مې په کریا ممکن ده پیدا کړي دی ډېر پایکټ دی هڅه مې وکړه نور مې چې به دفتر نه کې ووتم د ځان بل ډول ښکاره شو اصلا کې خبره داسې ده چې د دې دا غاړه چې ده غاړه یې جلا خرڅېږي او رخ به بیا خپله ورته پیدا کړي نو زه به تاسې دغه غاړې واخلم صحیح ده رنګ چې هر رقم رنګ ورته انتخابوم بس دا اخلاص وکړه عابد صاحب ته خو هرکلی ووایم مثالونه دي ژوندی اوسئ خیر اوسېږي ستاسو د ښایسته پروګرام د ښکلی پروګرام جوړ کړی د دې مننه درنو اورېدونکو ته سلام حیات صاحب ته سلام شجاعت صاحب ټولو ته خدای دې وکړي چې د امن د سولې مننه څنګه خوشحاله یې اختر کې چیرې ډېر زیات نو موږ په ځوانانو کې راځو سپین ږیرو کې نه راځو خامخا ګرځو به چکرې به لګوو ډېر ښه ډېر ښه څه درته جالب و دغه تېر کال کې څه کیسې وې خوند رنګ و څه یې ولې که رښتیا ووایم سږ کال داسې موسم کې راغی د موسم د نګانه چې داسې معتدله هوا ده نه ډېره ګرمي ده نه ډېر ساړه دی نو په دې وجه راته راغلی ښه و یعنې ښه و دغه کال سجاد شاه ته څنګه یې اختر کې والا نو خو معمولا د اختر په شپه ورځو کې انسان د خوښۍ احساس کوي
او بیا نو زه خو دا طبیعي خبره ده چې د خوشحالیو په ورځو کې هسې هم خوشحال وم نو دا د خوشحالۍ ورځې چې دي رب تعالی دې ډېرې کړي رب تعالی دې نور په ګران هېواد افغانستان کې د سولې ټغر پور کړي څومره چې زه خوشحاله یم دومره د ټولو ملګرو په هغه سترګو کې په چې ورته ګورم دوی کې هم دغه د خوښۍ احساس حس کوم درک کوم یو څو لنډۍ ووایه د لنډۍ کې ډېر تکړه یې والا نو لنډۍ باید مناسبتي وي که چې شی وي پرې ورته مناسبات نو هغه د اختر یوه لنډۍ به مې همدا شیبه ذهن کې راتله مخکې له دې آیات صاحب چې خپرونې ته راش وایي چې یاره رامنډه کړه اختر دی یاره رامنډه کړه اختر دی دواړه لاسونه مې کلاو نیولي دي زه یو زده ده پارځی کې وایي ما هغه یوه لنډۍ زده ده خو زه یو حال وایم یعنی وایم سجاد شاه صاحب اوس یې ما وایه ځکه خپرونه خو لا پاتې یو ده چال وکړه چال یې دا وکړه چې دغه یوه لنډۍ چې د اوس ویلې ته باور وکړه تقریبا دغه 2 ساعته کېږي چې اول خو یې تمرین کوله بل چل یې دا وکړه چې د نهایي کوشش وکړه چې مثلا هغه نور میلمانه چې د وخت خپرونې ته راتلل د نهایي کوشش کوو چې مثلا هغه خلک دغه لنډۍ زده نه کړي نو دا هم یې کنجوسي وکړه او هم یې واندازه چال وکړه خو اوس زه بیا هم مجبور یم هماغه لنډۍ ما ته پاتې ده بله وایه بله به م وایي بله لنډۍ ده وایي چې اختر دې داسې بیا را نه شي ما چې جانان په خلا کوو تېر شوی او بیا مې هم چلاکي وکړه 2 لنډۍ مې درته پوهېدې که حیات صاحب مخکې مې ویلې تېر کال دې څنګه و خو لورکۍ دې پیدا شوې هغې ته هم ډېر خوښ و ماشاءالله بله نو تقریبا تیر کال چې و سره له دې چې هغه د کرونا زورور او بدبخته څپه وه نو بیا هم خوښۍ م وې خوشحالۍ م وې پکې بریاوې م وې پکې لکه تاسې چې دغه یوه نقطه یاده کړه که نه زه به یې نه وایم ځکه لیدونکي خو خپله هم پوهېږي همدغه خوښي م زموږ په برخه شوه وروسته له 5-6 کالونو نو ژوند دی تېرېږي کله به خوښي وي کله به خفګان وي بیا اوس خو اختر دی باید خفه ونه اوسو بیا په کال کې همدغه 2 خوشحالۍ دي چې یو کوچنی اختر دی او بل لوی اختر دی نو اوس خوشحاله یو خوښ ها ډېر ښه خبرونه مونږ تاسو تکراري تېر په دا بل نوی کال تېر شوی و په دې کې مېلمانه وو داسې د خبرې غدي چې یو ګیم مو کړی وی دغه پیپسي سیدم په یو وار اخیستی وی چې څوک به دا کار وکړي سجاد شي مونږ خو چې تکړه کس دی زه یې درته وښیم یعنې زه خو د ځان غوره نه درته ملګرو ته په اثبات رسېدلې خبره ده ملګرو ته چې په اثبات رسېدلې خبره ده یعنی زه چې ډېر غورې ورباندې کوم هم په رسمي وخت کې لکه د اوس او هم په غیر رسمي وخت کې نو چې له ده تېره شي ورې که چې د ټوله زه پوه نه شوم یو ځلې راته وضاحت ورکړه تشریح ورکړه او نه دا خو نه کېږي دا خو ډېره یو وار به چې ما غورې در باندې کړې نه اوس خو لیدونکو ته معلومات فقط دومره وکړئ چې کوم یو مخکې ځي نور بیا بل ګیم دی خیاط صاحب هغه نه کوو وخت نه ضایع کوو چې یا نه کوم هغه کوم دغه کوم هر څه نه باید خبره خلاصه نه په شکلو کې باید زه داسې وایم ژوندی صاحب زه داسې وایم چې 3 وړه باید دا کار ونه کړو ځکه بیا خو زموږ ترمنځ دغه تکړه معلوم نه شو نه معلومیږي دغه تا ته سپارو دا کار باید ته وکړې زه وایم چې ما غوره م در باندې وکړه چې تکړه یې ښه کارونه چې دي د ښی لاس نه پیلېږي ته اوس باید دې کې کس راپیدا کړې چې ښی لاس څوک ناست دی نو ته دې ته اوس خبره جوړوې چې زما او ستا له منځه زدران صاحب دا کار وکړي زه ته پیل ته مهرباني وکړه وخت مه ضایع کوه نه زه خو ښه چې داسې خبره ده زه په رښتیا درته وایم بیا خو کاش دغه زما د خوښې شی خو یې راوړی وای ما ته باید مارینډه وای کله چې مارینډه زما د کومه یوه نه خوښېږي ما ته رسېدلې ده زما ستا نصیب هم همداسې دی لا دونه سخته ده د تاسو دواړو کې دا ډېره سخته زما هم همدغه کوله ده زه خو وایم ژوندی صاحب چې خو ملګرو خوراکونه ډېر کړي دي روژه تېره شوې ده عید ورځ ده او د عید ورځ هم ده ترویحې کې څنګه مایات یې ډېر څښلي دي داسې کوو د دې په بدل کې چې دغه بدل کې به بل کار وکړو دغه هندواڼه به ورته وخورو بل دغه مټایي هم همداسې پاتې شوي دي دا به هم ورته وخورو مټایي او هندواڼه بل ځای ښه نه راځي دا چا وي چې ښه نه راځي خو دلته د یو ځای سره ایښي د حتما ښه راځي داسې نه وي چې څه مشکل ده دغه جوړه به زه در وکړم یعنې داسې به وکړو چې دغه د ګیم په بدل کې به سوپ فلان هم هیله کېږي خبره داسې ده داسې یو سوپ راوړواله د هندواڼه زه درته خورم د نور شیان تاسو جمع هم کوئ بدرخانه جین هم هیله کېږي چې دلته راشي کښېني هلته
بدرخان جرازات هم کې نه بیا څو خبرې سره یو ځای راولې کوم داسې را نه هغه وروسته بیا هغې سره خپل پروګرام مخې ته وړو. اوس ته ووایه چې څنګه کوئ؟ بس زه هندواڼه زه رااخلم ستاسو د ټولو په اجازه. نه دا خو هر څوک کوی شي، دا یو شپان په ناز نه راوړی دا د وریجو دا ډېر چالاکه ده، د هندواڼه یې ورته وخوړه، اوس به ترنم دغه مرۍ تازه کړي. خزه خیاط صاحب دې داسې وکړي چې یو راپورټ دې پیل کړي نه زما خو په رښتیا درته وایم، زما خو په راپورټ کې دغه بله خبره شپږ کاله تېر شول، زه هم چې داسې یوه نوې خبره رانه وغواړئ. بله نوې خبره دا چې د نومونه ډېر ګران دي. هغه څه نومېږي، نومونه یې زما نه هېر شول، د انګریزانو نومونه د خبرونو کې چې راځي. خو زه دا مو غلی نشته څه کوم. بس کښېنه ته څه ته دغه وکړه څنګه د نومونه چې هغه په انګلیسي راشي چې خبریالان ورسره غلطېږي، کوم نوم کې ډېر ستونزه لري؟ او رښتیا دا د داسې یوه کیسه وکړه لکه زما چې له حاله خبر شوی وي. یو وخت چې زه په اولو وختونو کې محلي راډیو ته راغلم، نو بیا خدای شته یوه جذبه را پکې وه نه، د یو احساس له مخې ما غوښتل چې کار وکړم، نو شپه ورځ مې نه کتله چې مثلا غوښتل مې چې شپه ورځ په راډیو کې پاتې شم، علاقه وه نو مینه وه. نو بیا خدای شته دا خبره مې ځکه وکړه لکه زما چې حاله چې خبر وي، نو بیا دغه د نړیوالو څېرو نومونه ډېر ګران وي، یا مثلا د افغانستان اخوا یعنې دلته خو ډېر پاسته مسته نومونه دي، ډېر ښه اخیستل کېږي، که په ژوندۍ خپرونه کې وایي یا په ژوندۍ خبرونو کې وایي. ولې زه چې رښتیا درته ووایم، زه یو وخت یعنې اوس یې نشم ویلی، زه نه پوهېږم چې څنګه یې تلفظ کړم. او سجاد شاه صاحب چې آس دې ونه ډر کړي، متوجه اوسه زما والا په تا باندې پام خبره دې کوله داسې نه وي چې خپرونه د آس نه پاتې شي. موږ باید په تا باندې ډاډه شو نه، یعنې چې دی بادر دې په څنګ کې وي، ما له چا ډار کوه بلې پاس نه چکر ویو آس باندې به چکر ویو. خو زه خپله خبره بشپړه کوم، پاتې نه شي. زه چې رښتیا درته وایم، زه دغه د اوس هم نشم ویلی، خو زه نه پوهېږم څنګه یې اوس تلفظ کړم، دا زما لپاره سخته ده. دغه سټونټلبورګ به موږ دا زما لپاره اوس هم ولاکه ویلی شم، دا زما لپاره ډېره ستونزمنه وه. یعنې تاسې باور وکئ، یو وخت ما ژوندۍ خبري ټولګه وړاندې کوله، زه 2 دفعې ودرېدم، خو بیا مې چلاکي وکړه، یعنې په خوله باندې مې حاکمیت ودرلود. نو بیا ما تخنیکر ته اشاره وکړه چې باید یو خبري سیګنال واچوي، لنډه وقفه واخلو، بېرته بیا راګرځو. نو بیا خدای شته یو حال به ووایم چې هغه وخت بېرته د خبر څخه هم تېر شوم، بیخي مې ونوېدې. یان سټونټلبورګ نو ته خو تکړه یې، هر څوک خو داسې تکړه نه دي. تا خو تلفظ هم ډېر صحیح دی، دا خو ډېر ښه تلفظ دی. فکر کوم چې د انګلیسي برخه لږه کوي هم ډېر ورنه به برخې یو. هغه ته سجاد شدی کوم فکر کوم خبرونه ډېر نه وایي. ما خو ډېر وخت کېږي چې خبرونه نه دي ویلي، او داسې کوم داسې خاص نوم مې ذهن ته نه راځي چې هغه دې زه سم تلفظ نشم کولی. نه ډېر د خبرې د ډېره خوږې دي. یو وخت موږ ورغلي وو خیاط صاحب د دفتر ته، بیا شپاس چای راوړو، یاره هغه کوم الفاظ دي چې زما په ذهن کې اوس هم پاتې دي. ډېر سوچېدي خو ورسره نه وم تللی. جار قربان ډېره مننه، ډېره زیاته مننه چې چای دا خو زه غواړم چې د ملګرو په کارانو په زړونو کې، حتی د اورېدونکو لیدونکو په زړونو کې یو خاص ځای پیدا کړو. نو دا هنر به فکر نه کوم چې ډېر کسان یې ولري، خاص هغه موږ او تاسې ملګري. او تا چې سجاد شاه صاحب تا چې ځای پیدا کړی دی، په هغه ځانګړو سیګنالونو دې پیدا کړی دی چې وایي چې آیا پوهېږئ؟ ته ووایه آیا پوهېدئ چې د انار ګټه ډېر خوندور یې وایي، ډېر خوندور. تکراري شوي یم. ما دپاره یو بل شی ډېر مهم و ژوندی صحیح، ما به چې کله دا خبرونه ریکارډ کول، دا به ایمانه د تخنیکي همکار ډېر په عذاب و. ما به ټول دغه خبرونه به ما هغه به مې کړل، ثبت به مې کړل، ریکارډ به مې کړل، بیا به مې په منځ کې کېول چې دا طرز مې خوښ نه شو. راډیو کې ډېرې جالبې خاطرې تېرېږي راډیو کې. خرابه شو وروستۍ کې څه پیغام لرئ؟ یو ګیم به ولوبو نور بیا رخصت واخلو خیاط صاحب، ته څنګه کوو؟ نه رخصت خو ځکه ما اخلم
چې یو کار وکړه چې ما دای تیار کړی و چې یو ښه ترنم درته وکړي البته هغه دواړه هم اوس ډېره خوندوره خنجره لري هغه وکړي نور به بیا نو دوی به ترنم وکړي ګډ ډېر یو خوندور سروکی واخله هغه عبید نه سروکی خو به زه واخلم خو چې دوی دواړه یې سره هغه کړي بیا به یې درې سره کړو ستونزه نشته که چېرته ته راته وار مخکې کې او یو ځل ابې چې جانه تنور ته به ګرم سروکی شو واخلې ته د خوندور لنډۍ ته سروکی ورشوه واخله چې موږ دې برخې نه ډېر کمزوري نه دي اوس او یو داسې سروکی واخله چې تکراري هم وي او ټول یې وکولی شي حتی ژوندی صاحب هم وکولی اوکې صحیح ده زه فکر پې کوم داسې یو اسان سروکی واخلم چې تاسې د لنډۍ د سوپ هم لږ لږ څکئ بس چې ته ونه وایې موږ سوپ خورو بېغمه شه متوجه شوی زه به یو ځل یې ورته وڅکمه ښه شروع کوم ها او مهرباني یو پلو میں یار لونگین میں پودا بل پلو یا وڑو کیا دی پلو را واوڑا یا وڑو کیا دی پلو را واوڑا یو پلو میں یار لونگین میں پودا بل پلو یا وڑو کیا دی پلو را واوڑا یا وڑو کیا دی پلو را واوڑا وا ډېر ښه ډېر ښه کمیلاله جادوگر نه وای کمیلاله جادوگر نه وای پنی مشپو بکټ کې والے پاتې دما لا وړو کې دی پلو راوا یو پلو مې یار لونګین مې پدا بل پلو یا وړو کې دی پلو راوا یا وړو کې دی پلو راوا تکي وراچ وای کنه ډېر خوندور الله سره به چلو وکړو نه ډېر خوندور دي خوند یې وکړ عبید صاحب ډېره زیاته مننه سجاد شاه خوند یې وکړ د ترنم ډېر ښایسته دواړو شیانو خوند وکړم ترنم خوند وکړم هم سوپ او دا وایي چې د سوپ څنګه خوند ده سوپ خوندور دی بیخي ما تر اوسه نه دی خوړلی بیخي سوپ ته سوپر طاقت ده بس حاجي صاحب خلاصه کړه سوپر طاقت بدرخانه چې ته څومره وخت کېږي دغه ماستو دغه غزغلوئ تاسو یاره نو تقریبا 15 کال به کېږي چې زه اوس څومره سونه دي دي څلور ده بیا مونږ یو څو کسان به ورخېږو صحیح ده بیا به دا کومک وکړو یو دا کس مرته به وایي ښه نو چې تاسو د سره 15 ټول کلونو ښه کې د څومره زړه کړي دي څومره دې زړه کړي دي ښایي دا مې یو پوښتنه ده نو آسان خو زه فکر کوم چې بیخي زیات مې زړه کړي دي ځکه زه ډېر تقریبا نه کلنی عمر نه دولې آس چوبوم تر اوسه پورې ها ډېر ښه یعنې ډېره سونه در سره دي اوس دا اوس کومه سونه دي چې راوسي دا خو روږ دي فکر کوم او دا روږدي دي خبره مني او دوی داسې ورسره خبرې کوي لکه روږدي استاده ته به مونږ ته لږ معلومات د سوپ په اړه راکړي چې څومره وخت کېږي خوست کې د دې کاروبار کوي څومره وخت کېږي څومره مینوال لري یو اته کاله کېږي چې زه د سوپ پروګرام کوم بیا دې سره منظوم شته آشم شته یخني شته ژمي کې ها نو ډېر مینهوال دا ژوندی زموږ سره یې چل په دې کړی دی چې یوازې یې سوپ راوړی منتو خو دلته نه لیدل کېږي خو داسې وجه د وخت کم و وخت کم و او دا مو قرض شو وخت کم و اختر شپې ورځې دي لکه ګڼې په څه کې دلته بازار کې د غرش دي غټ غټ موټر بیخي هر څوک ورځي لمبر نه وي دا خو کمال څه کې ده کمال مواد کې دي ټول بیا کمال ما کوم چینه او چینه جوړوي اصل نه دا مواد دي د مساله او د شینا مثلا ذائقه دي نو ټول کمال ما لاس کړی ان شاء الله څومره وخت کېږي دا کار دا یو اته کاله کېږي یو اته کاله دلته خوست کې نور هم ځایونه لرئ که همدا ګډۍ ده نه دا هم ګډۍ ده یو هوټل مې ده تنیوال پاک کې ها هوټل دې دلته بیا شریاخ بخش کې بیا فوق العاده ان شاء الله لکه مهم څه دی چې د سوپ لپاره پکارېږي مهم مواد دي موادو کې شیدې دي ویه ده چې دا وی هم شته مثلا زیره شو یخني شوه ډېر مواد ورځې څومره پیسې لاسته راوړئ نو ښه ده مونږ ګزاره پرې شي انشاءالله او بس دلته چې راغلی یم ډېره مننه چې زموږ سره تشکر تاسو نه مننه یوه پوښتنه به د اخرو کې زه وکړه سجاد صاحب څه پوښتنې وکړه خیر صاحب اجازه ده والا د ژمي په جریان کې خو ډېر کسان راته راځي د اوړي کې چې څومره ګرمي وي بیا ما سوپ نه نه داسې په حساب یې راته ووایه چې 200 300 زرو پورې راځي 400 پورې انشاءالله دا خو چې یو سوپ چې حیات صاحب په 10 افغانۍ خو به وي نو ما بیا اقتصادي معامله ده که پیسې هم وي
سوپ ملاویږي دلته که پیسې هم نه وي سوپ ملاوي نه خو چې یو ځل دغه بیه راته ووایه چې بیه یې څومره ده 500 نه ونیسه هېڅ نه ونیسه تر شل سړی راټیټ شو هېڅ نه ونیسه تر 10 پورې نه داسې نه وي چې په لوی لاس د استاد ریټ ور خراب کړي نه نه اوس خو یې 15 افغانۍ وښودې داسې نه سبا به ټول کسان نه بدل کړلو ته پته لګېږي دې ته دا زما ته راځي او دا ډېر چلاکه د شهیدان ورسره ګرځي لاس په لاس بریا دې غواړو بریالی اوسئ تشکر ستاسو سره مننه حیات صاحب سجاد شاه تاسو کې ټول د شاه شاه دی چې دا یو علت لري بل وخت به دې موږ غږیږو خو اوس وخت کم دی عابد صاحب حیات صاحب بدرخان صاحب ژوندی صاحب ټول د صاحب نن سبا دی و افغانستان کې د رئیسان رئیس ځان ته دي صاحب باید موږ درته ووایو ژوندی صاحب خدا نه د صاحب سمې خبره رئیس صاحب وزیر صاحب وزیر صاحب نن سبا خدا نومونه ډېر نن زیات سبا خو چاته صاحب ونه وایې خبره دې خرابه کړه ځان ته دې کار ولیدل حیات صاحب خپرونه څنګه وه ښه خپرونه وه ډېره خوندوره سجاد شاه ډېر خوند یې وکړ د هیله دا د لیدونکي زموږ سره په تکلیف نه شي هڅه مو دا ده چې دا ماحول لږ ښایسته اصلا د خپرونه ډېره ښه ډیزاین شوې ده دلته طبیعي خپرونه ده ملګري پکې ډېر یو غبه وکړه د غو کا پسرلای دی بوی کا واو ډېر دې ته د اتمن اته راځي نه تر نشته کې زبردست بدرخان صاحب ها درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه زموږ سره د خوست ډېر تکړه خبریالان وو چې په هر وخت دغه د خلکو غږ نړیوالو ته رسولی دی هڅه یې کړې ده کوښښ یې کړی دی نور وختونه مصروف دي وخت نه لري پروګرامونه وي ډېرې کیسې دي ډېرې لانجې دي د وطن کې د اختر موقع بیا داسې وي خیاط صاحب چې یو نیمه موقع برابره شي نو ډېره زیاته مننه چې راغله مننه له تاسو ډېره مننه ژوندی صاحب چې موږ مو راوبللو او دغه خوندوره او په زړه پورې خپرونه کې مو موږ ته موفق کړ چې له لیدونکو سره خپلې مرکې شریک حیات صاحب زموږ سره پاتې کېږي سجاد شاه عابد صاحب ستاسو نه ډېره زیاته مننه کور والا خوښ اوسېږئ خوشحاله اوسېږئ چې راغلی خوراکونو سره ډېر احتیاط کوئ اختر شپې ورځې مننه نور مېلمانه زموږ خو سره زه یوه خبره کوم تر هغې تاسې مه ځئ که ګټه پکې وي زه پاتې کېږم خو که تاوان پکې وي زه هم بیا دوی سره یو ځای ځم که نه چې زموږ هم خپرونې دي موږ هم خپرونو ته ځانونه ورسوو یعنې دي امادګۍ دي د کوچني اختر ورځ د مېلمانه راځي ښه وختونه مننه